سړی وایي چې طلاق کوي طلاق کوي طلاق کوي ول چا وخوړه او سزا خلک چاله ورکوي یاره چې ښځه یې طلاق شو چا وایي چې طلاق شو ستا د پلار دین دی چې ته وایي چې طلاق شو نه روایت کې راغلي دي قرآن کې نه دي راغلي قرآن کې د طلاق مسله ذکر کړې ده ژوند وي موقع وي دا چونکې په اولو سپارو کې تېره ده هغه وخت کې موږ نه ده بیان کړې هغه وخت کې به موږ لږه داسې پرده اچوله چې ګزاره وکړه د خلک کېدای شي لږ مسلمان شي چې ورته د سر نه دا خبرې شروع کړي کېدای شي چې ووایي چې کافر شوی دی اوس خو بس موږ هسې هم کافر شوي چې شوي اوس خو په موږ کې هسې هم څه شی پاتې نه دی خل وایي چې داسې کافر دی اوسې کافر بس کافر صحیح اوس به صحیح خبرې کوو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر حق دې مکانه منو ګستاخ د پیغمبر الله اکبر الله اکبر چې تای منتا کوو سر تر پنځه الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزتمندو د غرزیل ما مخکې تاسو ته ویلو چې د دین په احکامو باندې او د دین په جزئیاتو باندې یو مسله باندې رد کوي کله یو مسله راونیسي کله بله او د مسلمانانو عقاید او اخلاق خرابوي دا یو مخرب الاخلاق او بدمعاش او بدکردار انسان دی د قرآن کریم په احکامو باندې او په نبوي احادیثو باندې ګزارونه کوي او ناپوه او بېعقله مسلمانان چې کوم دي هغه تیر باسي او چې کوم پوه دي او متوجه دي او د الله د خوا نه موفق دي نو هغه د دې خبیث په خبرو باندې نه تیر وځي اوس د طلاق په رابطه باندې او په دې موضوع کې تا د خبرې تاسې واورېدلې عکس ورسره چا د دا کلیپ خور کړی دی نو هغه هم ورته حیران دی چې دا څه وایي دا څه جک وایي او چاټیت وایي دی په قرآن کریم کې دومره سخت تحریف کوي چې یعنې کفار به یې مونه کړي ده ویلي چې طلاق که د سړي د خولې نه غلطۍ سره یا سهون او خطأ وځي طلاق نه واقع کېږي تر څو چې د زړه نه په قصد سره او په اراده نه یې ویلي او آیاتونه چې کوم پیش کوي نو آیاتونه د قسم باره کې چې کوم راغلي هغه پیش کوي په دې آیاتونو کې د طلاق هیڅ ذکر نشته ګورئ یو ځای کې الله رب العزت فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم الله تاسې نه رانیسي په لغو قسمونو فی ایمانکم دې دا آیات ویلی ایمان جمع د یمین ده دس خو یې نه دي ویلي چې فی اللغو فی طلاقکم په طلاق کې په لغو په خطا باندې نه رانیسي طلاق په خطئی سره واقع کېږي هلته باللغو فی ایمانکم ویل یعنې که سړي نه قسم په سهون او خطأ هسې بعضې وخت سړی وایي والله او زما دې په خدای قسمي دغسې الفاظ دې وځي نو الله تاسو نه رانیسي ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم او په سورت المائده کې الله وایي ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان دې نه د قسم مسله مراد ده دلته خو ښکاره ویلی ایمان جمع د یمین ده دا خو څه طلاق نه دی ویلی چې باللغو فی طلاقکم دا څومره زیات تحریف کوي په قرآن کریم کې دا بېعقله بل دا چې که دې نه طلاق مراد شي نو ورپسې خو الله وایي فکفارته اطعام 10 مساکین کفاره یې دا ده چې 10 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه نو چې سړی ښځه طلاقه کړي 10 مسکینانو ته به ډوډۍ ورکړي ښځه به ورته روا کېږي نو دا دومره احمق دی چې یو حمار یو خر به هم داسې قرآن کریم داسې ترجمه ونه کړي لکه دې بېوقوف چې کړې ده دویم آیات چې پیش کړی هغه د تبني آیات پیش کړی چې د هغې باره کې الله پاک د تبنی احکام ذکر کړي تبنی دې ته وایي چې یو سړي به یو ماشوم راوړلو او کور کې به یې وساتلو هغې ته به خپل زوی ویلو په مکه مکرمه کې او په ابتدایي حالاتو د عربو کې دا رواج و هغه له به یې زوی ویل ځان سره به یې په میراث کې هم شریکو او بیا به د هغه د داسې زوی شو چې د هغې ښځه به د دین ګور شوه که دا ماشوم به مړ شو زلمیتوب نه وروسته واده نه وروسته ښځه به یې دې سړي نه شوه په نکاح کولی نو الله رب العزت په دې باندې رد وکړو په دې کې صورت احزاب نازل کړو په دې ځای کې خو د طلاق د سره ذکر نشته نو الله رب العزت په دې کې فرمایي ګوره دا صورت احزاب دې ما راړولی دی دې کې الله پاک فرمایي ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به په تاسو باندې هېڅ ګناه نشته که خطا شئ یعنې مخکې الله دا ویلي چې پردي بچي له به زویه نه وی بلکې وروره به ورته وی ګوره مخکې نه آیات داسې دی او بیا د دې رزیل هغه تحریف درته ښیم الله وایي ادعوهم لآبائهم
دې خلکو ته دې ماشومانو ته د پلارانو په نوم غږ کوئ بچی ورته مه وایئ چې دا زما بچی دی پلار یې ښایي چې د هغې بچی دی هو اقسط عند الله دا خبره ډېره د انصاف ده د الله په نیز فإن لم تعلموا آباءهم که تاسې پلاران نه پېژنئ فإخوانکم فی الدین دا ماشومان ستاسې ورونه دي په دین کې و موالیکم او ستاسې دوستان دي اوس که یو سړي نه خطا کې یو پردي بچي لوځي چې دا زما بچی دی نو الله وی ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به په تاسو باندې هېڅ ګناه نشته که خطا شئ که خطایي کې درنه پردي ماشوم له د بچي هغه اطلاق پې وشو دا تعبیر درنه وشو چې دا زما بچی دی نو څه ګناه نشته په خطایي کې ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن ګناه په دې کې ده چې د زړه نه خپل بچی وګڼئ نو دا راغلی دی وی ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به طلاق چې په خطا ورکې ګناه پکې نشته داسې بېوقوف انسان دی دا خو بېوقوف دی هغه ناس خلک ورته څه بېوقوف خلک دي چې د ده خبرې اوري او پې باندې اعتماد کوي دی خو په قرآن کریم کې صریحي تحریف کوي وليس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم په تاسې باندې ګناه نشته که خطا شي او پردي بچي لم بچی ویړو دلته مسله د بچي روانه ده ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما دې ځکه د طلاق نوم کومه دی دې خبیث او رذیل د آیات راغستې او دی په طلاق باندې ورچسپان کړی او مسلمانانو ته ویلي که یو سړی ښځې له وایي ته دې طلاق یې ته دې طلاق یې ته دې طلاق یې که زر وارې مو نه طلاقېږي چې تر څو یې د زړه نه نه ویلي نو ګورې دا خو هغه خناس شیطان دی چې په باړه کې افریدي مسلمانان په لکهاو مسلمانان ناستو هغه ساده لوحه مسلمانانو دې ورته ویل چې څوک ما سره زما حمایه به کوي که ما څوک مړ کوي یا مې وجني چې هغه به را سره اخره پورې ولاړي لاسونه جګ کوي لاسونه یې پې جګ او حتی بعد د طلاق هم ښځو ته واچو نو دا یو مفسد او رذیل انسان دی د ده په خبرو تېر نه وځئ دا کلیپ مې په دې خاطر باندې وکړو چې عام مسلمانان ساده لوحه مسلمانان په دې تېر نه وځي او بیا دا پکې دا بیا د بیم کوي چې روایت کې راغلی روایت حدیث ته وایي ګوره دا ښکاره انکار د حدیث کې انکار خو وړه خبره د ریشخند ورپورې وایي قرآن راواله نو قرآن کې کوم ځای کې الله ویلي قرآن خو مې درته پېښ کړو دا خو یو ځای کې د قسم آیات راغستې په طلاق دې چسپان کړی بل ځای کې د تبني مسله راغستې په طلاق دې چسپان کړی دا څه ګډې وډې وې دا خو داسې مثال دی لکه عرب وایي هذا شجرون دا ونه ده ته وایې هذا شجرون زه منیر شاکر یم داسې ترجمه کې نو دا ترجمه څه صحیح ده ته خو یو شی راخلي په بل شي چسپان کې او د خلکو عقیدې او اعمال فاسدې نو دا یو رذیل انسان دی طلاق عزتمند واقع کېږي هغه دی چې کوم روایت پورې شخن والی هغه دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ثلاث جدهن جد وهزلهن جد درې شی نه دي چې د هغې ټوکې هم ټوکې دي او رښتیا هم ټوکې دي یو پکې طلاق دی طلاق په ټوکو کې واقع کېږي او په رښتیاو کې واقع کېږي ګورې د خولې نه هم طلاق لفظ ونوځي دا لکه څنګه چې مخرب العقاید دی عقیدې د خلکو خراب